السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ورور تاسو ملګری بلال احمد یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر دی. الحمدلله مونږ د خپل ام اس ورلد کورس آغاز به مونږ نن کوو او تاسو ته به د ام اس ورلد کورس مکمل په اسانه طریقه په پښتو ژبه کې تاسو ته ښایو چې تاسو به په ام اس ورلد باندې څنګه کار کوئ. نو نن انشاءالله نن به د نننۍ ویډیو کې به مونږ د ام اس ورلد د انټروډکشن او د ام اس ورلد د اوورویو په باره کې خبره کوو. نو کو ټول نه ډول مونږ د ام اس ورلد په انټروډکشن ته راشو. نو ام اس ورلد دا هغه یو ټول دی، هغه یو اپلیکیشن سافټویر دی چې په کوم کې مونږ لیټرز لیکلی شو، اپلیکیشنز لیکلی شو. اکثر که ټیچر مونږ وګورو کوم پیپر چې جوړوي یا نور داسې مختلف ورک چې کوم دی مونږ دا په ام اس ورلد کې کوو. انشاءالله دا به نور هم په ډیټیل کې مونږ په مخکې ویډیوګانو کې به تاسو ته ښایو چې د دې استعمال به مونږ څنګه کوو. نو راځئ تاسو ته ښیو د ام اس ورلد اوورویو او په هغه باندې یو څو خبرې کوو. شارټ شان ویډیو دا نننۍ. نو انشاءالله مونږ به د خپل کورس تفصیل بیا چې کوم دی انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې کوو. او نننۍ چې کوم دی د انټروډکشن او د اوورویو په باره کې ویډیو وه. نو راځئ. ټولو نه لاول د دې په کولاونه باندې خبره کوو چې تاسو به دا اوپن کوئ څنګه. نو د دې دوه میتډز دي، دوه طریقې دي چې تاسو په مایکروسافټ ورلد کولاولی شئ. نو پلنۍ طریقه چې کومه ده هغه به تاسو راشئ او په دې کارنر کې چې تاسو د وینډو آیکن ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، یا خو به تاسو سره موسټ یوز کې تاسو ته داسې شو کېږي، دې باندې به کلیک وکړئ. که دغه شیان تاسو ته نه شو کېږي نو به آل اپس باندې به کلیک وکړئ او په دې کې به بیا تاسو وګورئ مایکروسافټ آفیس. دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو به پکې مایکروسافټ ورلد وګورئ او په دې باندې به کلیک وکړئ. نو چې په دې تاسو څنګه کلیک وکړئ دا به تاسو سره اوپن شي. دا زموږ سره پیلنۍ طریقه وه. دویمه چې کومه طریقه ده ډېر زبردسته طریقه ده او ایزي هم ده. دې نه چې کوم ده تاسو یو قسمه شارټکټ هم کریټ کولی شئ د مایکروسافټ ورلد. نو تاسو به په خپل ماوس رایټ کلیک وکړئ او بیا به چې کوم دی نیو ته راشئ او په نیو کې به تاسو په مایکروسافټ ورلد ډاکومنټس باندې کلیک وکړئ. تاسو څنګه کلیک وکړئ نو تاسو سره به یو داسې شارټکټ په ډیسکټاپ باندې کریټ شي. بیا چې تاسو کله په دې دا کولاوئ نو په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ، تاسو سره به دا ډایرکټ اوپن شي. دا خو زموږ سره د اوپن کېدو طریقه وه. بیا که تاسو ته به د ریډ لاین کې تاسو ته شو کېږي دا نیو مایکروسافټ ورلد ډاکومنټس چې کوم لیکلی دې ته بیا چې کوم دی ټایټل بار وایي. بیا که د دې په رایټ د دې په دې سایډ کې که مونږ وګورو نو زموږ سره 3 بټنز شو کېږي. دې ته کنټرول بټن وایي چې کوم نه مونږ کلوز کوو، مینیمایز کوو، میکسیمایز کوي. بیا که د بل سایډ ته مونږ وګورو نو دلته زموږ سره یو کویک اکسس ټول بار دی، کوم چې مونږ یوز کوو چې کوم سیز ته مونږ کویک اکسس کوو، کوم ډېر زموږ زیات ضرورت وي نو هغه مونږ دې ځای راوستلی شو په دې کویک اکسس ټول بار باندې. نو دلته چې څنګه زموږ سره آنډو دی، ریډو دی او سیو دی، دغه شان مونږ چې کوم دی بل هم راوستی شو. لکه زه اوس اوپن والا راولم نو کله چې زه یو فایل اوپن کوم نو کنټرول اون هم شم کولی او د دې ځینه ورته کویک اکسس هم شم کولی. نو زه به ترې واپس ختم کړم. بیا که مونږ دا وګورو دا کوم چې زموږ سره فایل هوم او کوم چې زموږ سره فایل هوم انسرټ لیوټ پیج لیوټ ریفرنس میلینګ او ریویو ښکاري نو دې ته زموږ سره چې کوم دی ټیب بار وایي. بیا که مونږ وګورو نو زموږ سره دې ځای کې به مونږ ته چې کوم دی د پیج نه بره یو رولر شو کېږي چې له کوم نه به مونږ دا پیج سیټ اپ کوو، کوم پیج مارجن چې دی هغه به مونږ سیټ کوو. که په لیفټ سایډ باندې وګورو نو زموږ سره به یو بل رولر وي، د دې نه هم مونږ د پیج هیډر او فوټر سیټ کولی شو. بیا که مونږ په رایټ سایډ باندې وګورو نو دلته به زموږ سره یو سکرولینګ بار وي
او د دې نه چې کوم دی مونږ پیج لاندې او بره بوتلی شو دې نه به چې کوم دی مونږ پیج لاندې او بره بوځو سکرول کولی شو پیج د دې نه بیا که مونږ د دې بره وګورو نو زموږ سره به یو بل بټن شو کېږي چې د کوم نه مونږ دا کوم چې زموږ سره رولر دی نو دا شو کولی او هایټ کولی شو که په دې باندې زه کلیک وکړم نو دا به زموږ سره هایټ شي کوم رولرز چې دی او که مونږ په بیا کلیک وکړو نو دا به زموږ سره ان هایټ شي بیا که مونږ لاندې راشو او د کارنر ته وګورو نو دلته به زموږ سره یو 3 اپشن شو کېږي چې کوم کې پس نمبر باندې پیج دی او 1 out of 1 نو زموږ سره اوس یو پیج دی او په اولني پیج باندې مونږ موجود یو نو د دې فایده دا ده چې ستا سره به دا ټوټل پیجز شو کوي چې ته په کوم پیج باندې یې او ستا سره څومره پیجز دي دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه ورډز دي نو دې نه به مونږ ته دا شو کوي چې تا څومره الفاظ په دې خپل پیج کې لیکلي دي یا تا څومره ټوټل الفاظ لیکلي هغه به زموږ سره دلته کاونټ کېږي په دریم نمبر باندې چې کوم دی هغه زموږ سره دلته تاسو ته به لینګویج شو کېږي چې ته په کوم لینګویج یوز کوې نو دلته زموږ سره بای ډیفالټ چې کوم دی انګلیش یو ایس دی نو بس مونږ په دغه کې فریدو چینج کول نه غواړو بیا که مونږ د رایټ سایډ ته وګورو نو په رایټ سایډ کې به زموږ سره چې کوم دی رایټ سایډ کې به زموږ سره یو پیج لیوټ دپاره یو 3 اپشن شو کېږي کوم نه مونږ پیج لیوټ کولی شو کوم کې چې مونږ سره په رایټ سایډ باندې به زموږ سره داسې یو 2-3 اپشن نور هم شو کېږي دې نه چې کوم دی مونږ د پیج لیوټ سیټ کوو نو پیج لیوټ باندې مونږ کلیک وکړو نو دا به زموږ سره ویب لیوټ شي نو تاسو که وګورئ دا پیج وختي وړوکی او اوس چې کوم دی زموږ سره کارنر ته ورسېدو اوس غټ شو او وختي چې کوم دی زموږ سره وړوکی او وختي چې کوم دی دې ټایپ کې و نو چې ستاسو څنګه مرضي وي تاسو هغه شان دا سیټ کولی شئ بیا که مونږ دې خوا وګورو نو دلته زوم اوټ دی دلته چې کوم دی زوم ان دی د دې نه چې کوم دی مونږ زوم اوټ او زوم ان کولی شو خپل پیج سایز به هغه شان وي خو صرف مونږ به چې کوم دی زوم اوټ کوو زوم ان کوو نو دا زموږ سره نننی ویډیو د انټروډکشن او د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس اوورویو په باره کې نو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کمنټ ضرور وکړئ د ملګرو سره هم شیر کړئ او انشاءالله مونږ به خپل کوشش کوو چې تاسو له ښه معلومات راوړو او چې څومره زمانه کېدله انشاءالله زه به تاسو له هغه عمره کوشش کوم چې زه تاسو له ډېر زیات چې کوم دی معلومات ډېر زیات میټیریل راوړم چې څومره شارټ کټ وي د دې چې څومره نور څه د دې په باره کې معلومات وي زه به تاسو له هغه راوړم خو ستاسو به دا مهرباني وي چې تاسو به سپورټ کوئ چې مونږ ته پرې تسلي میلاویږي او انشاءالله چې څومره الفاظو آسان الفاظو کې کېدل نو مونږ به خپل محنت ته جاري ساتو نو دا زموږ سره نننی ویډیو وه چینل مو نه سبسکرایب کړی نو د دغه شان زبردست کورسونو دپاره زموږ چینل وزټ وکړئ او سبسکرایب یې کړئ او چې دغه شان ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي تhank you انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې به ملاقات کوو